پښتون ټیک ټاکر چې یو ډیر مشهور ماشوم دی اذان چې ډیر ښکلی دی د هغه غلطه ویډیو راغلی ده. که تاسو یې کتل غواړئ نو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. اذان ماشوم چې په سوشل میډیا باندې ډیر زیات مشهور دی، یو چا د هغه ویډیو په سوشل میډیا شیر کړې ده او په هغه کې اورېدل کیږي چې یو ډیره بدکاري کیږي او کوم ماشوم خبرې چې راغلي نو هغه هم لږ د اذان ماشوم په شانتې خبرې ښکاري او هغه پکې وایي چې په احتیاط سره یا داسې نور ناروا خبرې کوي. قدرمنو دوستانو، دا هر څه به تاسو دغه ویډیو د کتلو نه پس ووایئ چې آیا دغه رښتیا دغه ماشوم دی او که بل څوک دی. تاسو ته دا هم معلومه ده چې نن سبا په سوشل میډیا څوک وایرل شي یا مشهور شي هغه هم د هغه انسان لپاره عذاب شي. خو ځینې کسان په سوشل میډیا باندې ځان په داسې طریقو مشهوروي چې هغه هم د هغوی لپاره یو لوی دردناک عذاب جوړ شي، لکه دغه ښکلي هلکان چې شو په یو او بله طریقه باندې دوی د خلکو نه پیسې خوري، د خلکو پروموشن کوي، یعنې د هغوی د ټیک ټاک آیډیانې مخکې کوي، یعنې دوی ورسره ویډیوګانې جوړوي، بیا هغه ویډیوګانې مخکې شي. نو په دې وجه باندې دوی بیا د خلکو نه د پیسو ډیمانډ کوي. خو کیدای شي چې دوی هم د چا نه د پیسو ډیمانډ کړی وي، هغه ورسره په بدل کې دغسې کار کړی دی او د یو ویډیو وایرل کړی ده. خو دوی وایي چې دا زموږ ویډیو نه ده، نو کار یې هم داسې چې دا به د دوی ویډیو نه وي او دا به هسې چا دوی پسې یو ویډیو یو پروپاګنډا جوړه کړې وي. قدرمنو دوستانو، یقینا چې تاسو ته هم د یو خبرې معلومات نه وي نو تر هغې پورې داسې خبرونه داسې ویډیوګانې چا پسې مه شیر کوئ. ډېره مننه، خوشحالي مو غواړم، بریالي اوسئ.